السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي فوجي عدالتونو سزاګانې واورولې خو اوس د سزاګانو دا معامله چې کومه دا ډېره مخکې تلله ځکه چې که موږ موجوده صورتحال ته وګورو عین بینچ اجازت ورکړو او د اجازت نه بعد موږ ول چې فوجي عدالتونو سیده سزاګانې چې کومه دي دا واورولې او په هغې باندې اوس د پاکستان تحریک انصاف رد عمل راغلی دی پاکستان تحریک انصاف او کلیر کټ خپل رد عمل ورکړی دی څرنګه چې مقتدر خپل رد عمل په پریس ریلیز کې ورکړی دی او په پریس ریلیز کې چې څرنګه دی په دوه ټوکه الفاظ کې د هر سویل دي دارنګ پاکستان تحریک انصاف هم په دوه ټوکه الفاظ کې خپل رد عمل مخې ته ورکړی دی خو په دې هر څه کې چې څوک حالات خرابوي او دا وخت په اور باندې تیل اچوي هغه څوک دي هغه کسان هم اکټیو شو دي او هغه کې مسلم لیگ نون دی یعنی خواجه آصف صاحب دی عطا طاهر صاحب دی او مریم نواز صاحبه هغه چې څرنګه تقاریر کړي دي یقینا هغه د حالاتو خرابولو کوشش کړی دی او بھرپور طریقې سره هغه کوشش کړل چې حالات خراب شي او د پاکستان تحریک انصاف او د مقتدر په منځ کې بیا یو فاصله راشي که موږ دا وګورو وخت چې کومه دا ډېر زیات کروشل دی ډېر زیات اهم دی او ډېر زیات امپورټنټ دی د هغې وجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون یعنی دا موجوده کوم حکومت چې دی او مقتدره چې کوم دی په مذاکرات باندې آماده شو دي او هغوی په دې خبره باندې اتفاق شوی دی چې د مذاکرات نه علاوه بله څه لار نشته موږ به مذاکرات کوو او د مذاکرات نه به په مخکې ځو پرمختګ به کوو یعنی د مذاکرات نه علاوه زموږ سره هېڅ قسمه لار نشته خو په دې هر څه کې عین بینچ اجازت ورکول او د هغې نه بعد دا فیصلې راتلل یعنی دا سزاګانې اورول یقینا دا ډېر زیاته حیران کن خبره ده سزاګانې اورول فیض حمید صاحب باندې چارج شیټ کول او دا ایس پی آر په طرف نه بیا دا پبلیک کول یقینا دا ټایمینګ چې کومه ده ډېر زیات اهم دی یعنی دا صرف او صرف دا وخت وایي چې په دې وخت کې دا څه کېږي او روان دي دا وخت ډېر زیاته اهم دی مقتدره هم خپل پوزیشن واضح کو او هغې وویلې چې زمونږ دا پوزیشن دی موږ په دې ځای کې اوس ولاړ یو او مخکې به داسې ځو یعنی د هغوی د طرف نه او د دوی د پوزیشن ډېر هر څه چې کومه دی دا واضح کړه او مذاکرات ته راتلو نه مخکې دوی دا هر څه وکړه ځکه چې هغوی هم دا غواړي چې کله د میز باندې کینی او د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات کوي چې د هغوی سره هم سټرانګ څه وي یعنی هغه هم مضبوط وي ځکه چې دا وخت موږ وګورو یا خو حالات د ماتېدو دي یعنی میک یا بریک خبره ده یا به حالات جوړیږي یا به ماتېږي خو که چېرته حالات بهتره شو جوړ شو بیا خو ډېره ښه خبره ده او که چېرته حالات خراب شو یقینا بیا د دې نه بعد موږ دا توقع هم نشو کولی چې دوباره به حالات ښه شي یعنې د دې موږ امید هم بیا د ښه کېدو نشو ساتلی قانون لیک د موږ وګورو د هغې دپاره دا وخت څه شی سوټ کوي د هغوی ته فایدهمند څه شی دی سودمند د هغو دپاره څه دی د هغو دپاره دا خبره سودمند دی چې د پاکستان تحریک انصاف او د مقتدره په منځ کې حالات خراب وي چې کله د دوی په منځ کې حالات خراب وي نو پاکستان مسلم لیگ نون ته به فایده وي یعنې د هغوی دکان به چلیږي د هغوی دکانداري به چلیږي د هغو کاروبار به چلیږي او دا هر څه به په مخ کې روان وي خو که موږ د نون لیګ وګورو د هغو ځانانو خپل هېڅ قسمه څه ورت نشته یعنې که صرف او صرف دا وخت دوی په حکومت کې دي دا صرف او صرف د یوې خبرې نه دی چې هغه د پاکستان تحریک انصاف او د مقتدره په منځ کې حالات خراب دي د هغې د وجې نه دوی د حکومت حصه ده ادروایز د دوی خپل ذاتي هېڅ قسمه ورت په دې وخت کې نشته پاکستان منسټر اف ډیفنس چې کومه دی هغوی یو سټیټمنټ ورکړی دی خو یقینا د دوی د سټیټمنټ زه په ذاتي خود ډېر زیات حیران کړی یم ما ذاتي طور باندې خپل دا سوچ و چې په دې وخت کې به دوی ډېر د صبر او تحمل نه کار والي هر څه به مخکې تله به غواړي دوی به غواړي چې حالات به مخکې لاړ شي بهترۍ طرف ته لاړ شي خو یقینا دی چې دا کومه سټیټمنټ ورکړی دی داسې ښکاره کېږي چې د ده کردار هم په دې کې ډېر زیات اهم دی او دی غواړي چې مزید د حالات نور خراب شي او دی پر خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار پاتې شي ځکه چې هغه ته دا هم پته ده چې هغوی الیکشن بایللی دی او هغه دوباره الیکشن د خو چې کوم دی عثمان ډار صاحب نه نشي ګټلی ځکه چې هغوی د عثمان ډار صاحب د مور نه الیکشن بایللی دی هغوی چې کومه سټیټمنټ ورکړی دی هغې ویلې چې نهمه مۍ یو ډېره لویه حادثه وه او په دې کې چې دا کومه سزاګانې اوس اورولی شوي دي دا سزاګانې مخکې اورول پکار وو او هغې دا ویل دي چې د شهدا چې څومره مجسمې دي د دې ماتول د ملک دشمني او غداري ده او منصوبه سازان چې څومره دي هغې به ډېر زر نمبر راشي یعنې د هغه اصل کې مقصد دا و چې دا سزاګانې خو عام کسانو ته واورولی شوې او د دې نه بعد د عمران خان صاحب نمبر دی او عمران خان صاحب ته به سزا اورولی کېږي نو یقینا خواجه آصف صاحب ته خو ډېر زیاته سینیره پالیټیشن یې خو نن ته په دې خوشحالي کې او یقینا زما دا خبره یاد وساته چې سبا به په دې باندې ته ماتم کې او ته به پرې خفه یې
چې اخر دا مونږه څه کړلي. یعنې که مونږ دا وګورو نن لیک خپله چې څومره وزن دی هغه یې د ملیټري کورس په چاپړي کې اچولی دی او دوی غواړي چې دا ملیټري کورس چې کوم دی دا پرمختګ وکړي، په مخکې لاړ شي. یعنې دا کم کسانو ته سزاګانې اورول دي چې دا مزید د نورو ته هم سزاګانې واورئ. خو د نن لیګ خپل دا وخت هېڅ قسمه ورک نشته. اول خو دوی ته په خپل ورک باندې په خپل ځای باندې دوی ته کوشش کول پکار دي، دوی ته دا سوچ کول پکار دي چې په دې کم ځای باندې موږ موجود یو دا د څه وجې نه یو، آیا زموږ دلته حق جوړېږي یا نه جوړېږي. د پاکستان منسټر ډیفنس د طرف نه خو دا هر څه شو دي او دا مخکې ته راغلی دي، خو د دې سره سره عطا صاحب نن داسې خوشحاله و چې یقینا په یو ځل باندې د دریو لوڼو او د دوو زامنو ودونه دومره زیاته دی نن خوشحاله و او هغې ویلې چې د 9 مۍ یو توره ورځ وه او هغې ویلې چې نن کومه انصاف میلاو شوی دی په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم او د دې خوشحالۍ په ورځ باندې زه د خپلو وروڼو په منځ کې ولاړ یم. یعنې کوم ځای کې چې هغوی تقریر کاوه او چې کله ټولو ملزمانو ته چې د دې دا کې کردار ته ورسي نو په هغه ورځ باندې موږ یو ځای رایوځای کېږو او جشن به مناوو، یعنې خوشحالي به موږ مانځو. نو تاسو د دې عطا صاحب د دې خبرې نه اندازه لګولی شئ او په هغه ځای کې چې د څومره جذباتي طور باندې دا تقریر کاوه نو یقینا دته اندازه دا ده که چېرته د مقتدره او د عمران خان صاحب په منځ کې مذاکرات وشي او حالات بهتره شي نو بیا به د عطا صاحب څه حالات وي. یعنې هغه کومه ډنډۍ کې نه دی موږ چې بره پکې جنډې ودرو، یقینا داسې په یو ډنډه کې به بره د عطا صاحب چې کومه دی دا په یو ډنډه کې نه یو بره به خېجئ. یعنې دا هغه ته هم اندازه ده او پاکستان تحریک انصاف والا ته هم اندازه ده چې د دې عطا صاحب سره به دوی اخر څه کوي که چېرته د پاکستان تحریک انصاف دوباره حکومت راشي. یقینا عطا صاحب په دې باندې ما ته خندا هم راتله د دا ویډیو چې ما وکتله چې عطا صاحب خوشحالي یعنې سزا چا ورول دا خوشحالي تا ته څه وجې نه ده، ته هم په خپله یو د سیاست پارټۍ سره تعلق ساتې نو یقینا تا ته دا سوچ کول پکار دی. تا ته ماډل ټاون هغه واقعه هم تا ته یاد ساتل پکار دی چې ماډل ټاون کې څه شوي او د هغې نه وروسته مسلم لیګ نوم ته څونه نقصان رسېدلی و. دا هر څه وکېږي او مریم نواز صاحب به وروستې وي د ټول نه دا هم ناممکنه ده. هغوی هم چې کومه دی خپله خبره کړله او هغې ویلي چې فورسز ځوانان زموږ فخر دی او د امن هر یو دشمن د خاتمې لپاره به پوره قوم یو ځان او دوه زړونه وي. یعنې تاسو د دې نه هم اندازه لګولی شئ ځکه چې هغې ویلې چې هغه پټ پالش کول نه ویل. مریم نواز صاحب ویلي چې په دې کې زما هم ډېره زیاته تجربه شته، یعنې دا کوم خلک چې بوټ پالش کوي صرف د دوی دونه تجربه نشته، زه د دې نه ډېره زیاته بهتره یم او دا بوټ زه هم پالش کولی شم. خو هغې ویلي زه د وخت انتظار کوم. یعنې مریم نواز صاحب هم په دې وخت کې کوشش کوي چې هغه خپله نوکري پخه کړي ځکه چې هغې ته اندازه ده چې د تره دا حکومت ډېر زر تلو والا دی او که چېرته د تره دا حکومت لاړ شي نو داسې نه چې د مریم نواز صاحب دا حکومت ورسه لاړ شي. یعنې هغه کوشش کوي چې د هغې له خپل حکومت بچ شي، که د تره دا لاړ شي دا هېڅ خبره نه ده. داسې ښکاره کېږي وایي چې بیګانې کې شادي مې عبدالله دیوانه، یعنې واده د بل چا دی او عبدالله پکې په دیوانه شوی دی. یعنې اندازه تاسو د دې نه ولګوئ چې د مسلم لیګ نون دا ځانانو ورد څه دی. که موږ دا وخت د سټیک هولډرز خبره وکړو نو په پاکستان کې صرف او صرف 2 سټیک هولډرز دي، یا هم مقتدره ده یا پاکستان تحریک انصاف دی. د دې نه علاوه دریم سټیک هولډرز دا وخت په پاکستان کې نشته. نو یقینا دوی په څه خبره باندې دونه خوشحاله دي او دومره خوشحالي چې کومه ده دوی مناوئ. پاکستان تحریک انصاف هم خپل موقف په مخې ته ایښودی دی. کله چې اول ځل باندې چې کومه فیض حمید صاحب دی هغه چوت کړی شام پاکستان تحریک انصاف خپل موقف ورکړه، بیا چې په اګست کې کله پریس ریلیز راغی بیا هم هغوی خپل موقف ورکړه، بیا چې کله په فیض حمید صاحب باندې چارج شیټ وشو نو هغوی خپل موقف ورکړه او په دې درې واړه موقع کې د پاکستان تحریک انصاف صرف او صرف یو واحد موقف و او هغه دا و پاکستان تحریک انصاف ویل چې دا د دوی ذاتي مسله ده، دا د خپله د خپل منځ مسله ده. خپل پوجي چوت کړی دی، دوی پوه شه دغه پوجي پوه شه ملیټري ټرایل پوه شه د ده سره زموږ هېڅ قسمه کار نشته. په خپل منځ کې چې دوی څه کوي دوی پوه شه، کار یې پوه شه، که په هغې باندې دوی ملیټري ایکټ اپلای کوي، که بل څه پې اپلای کوي، که بل څه پې اپلای کوي، د دې سره زموږ هېڅ قسمه تعلق نشته. خو دا ځل یقینا چې دا کومه اوس دا ځل کومه پریس ریلیز جاري شوی دی او په دې کې پاکستان تحریک انصاف دې کسانو ته سزاګانې اورولی شوي دي. یقینا په دې پریس ریلیز کې واضح طور باندې ډېر داسې شیزونه ویلی شوي دي چې ډایرکټلی هغه کنیکټ دي د عمران خان صاحب سره. یعنې د دې کسانو نه بعد د عمران خان صاحب نمبر دی نو د هغې د وجې نه پاکستان تحریک انصاف کلیر کټ په دې باندې خپل پیغام ورکړی دی، خپل یو میسج یې ورکړلی او دغه سزاګانې چې کومې د هغې دوی مسترد کړلي او د پاکستان تحریک انصاف رد عمل پې هم راغلی دی.
د پاکستان د نېشنل اسمبلی لیډر چې کومه اپوزیشن لیډر چې کومه د ایوب عمر ایوب صاحب هغه په دې باندې خپل رد عمل ورکړی دی او هغه ویلي چې دا کومه سزاګانې شوې دي دا مونږ څه کوو ریجیکټ کوو دا مونږ مسترد کوو نه مونږ سزاګانې منو نه مونږ ملټري کورټس منو او نه په ملټري کورټس کې مونږ د سیویلین ټرایل منو نه مونږ د ټرایل په حق کې یو نه مونږ د سزاګانو په حق کې یو او نه مونږ د دغه په طریقې کار په حق کې یو یعنی دا د هغوی د طرف نه ویلې شو دي هغوی یو ټویټ کړی دی علاوه د هغوی دا ټویټ ستاسو مخې ته ږدم بیا په دې باندې خبره کوو هغه ویلي چې فوجي عدالتونو د طرف نه چې عام کومه شهریان دي سټیزن دي د هغې خلاف چې کومه فیصلې اورولې شوي دي دا فیصلې موږ مسترد کوو فوجي عدالتونو د طرف نه د پی ټي آی د قیدیان چې څومره د هغې خلاف چې څومره سزاګانې اورولې شوي دي دا د فیصلې چې کومه د انصاف د اصولو منافي دي د انصاف چې کوم اصول دي د هغې دا خلاف دي هغه ویل چې د پاکستان تحریک انصاف دا کومه قیدیان چې دي دا عام د پاکستان چې کومه دي سټیزن دي عام شهریان دي او دوی ته فوجي عدالتونو کې مقدمات چلول چې کومه د دوی اجازت نشته ده د دې شهریانو خلاف مقدمات چلول او دوی ته سزاګانې اورول په فوجي عدالتونو کې در اصل د فوجي عدالتونو چې کومه د کینګرو عدالتونه دي فوجي عدالتونه د ریاست د عدالتي اختیارات قانوني طور باندې شریک نشي کېدلی ځکه چې مسلح افواج د ریاست د انتظامی اختیارات حصه ده او داسې عدالتونه قیام چې کومه د هغه کسانو خلاف عام دیواني جرایم مقدمې چلولو نه صرف د عدلیې چې کومه ازادي ده د هغې خلاف دي بلکې دا د طاقتونو د تسلیس د اصولو نفي هم کوي کومه چې د آئین د بنیادي اصولو خصوصیات خلاف پاکستان تحریک انصاف د طرف نه دا خبره چې کومه دا هغوی ډېر په واضح طریقې سره ویل دا واضح طور باندې پاکستان تحریک انصاف دا سټیټمنټ ورکړی دی چې موږ دا سزاګانې هم مسترد کوو دا کومه چې د دوی دا طریقه کار دی دا هم مسترد کوو د دوی دا فیصلې هم مسترد کوو او دا ټول هر څه موږ ریجیکټ کوو دا خبرې موږ نه منو ځکه چې آی ایس پی آر صاحب پر خپل پریس ریلیز کې یو خبره کړله او هغې دا خبره کړله چې اصل انصاف به په هغه ورځ باندې میلاو شي چې په کومه ورځ باندې چې کومه منصوبه سازان دي یا کومه ماسټر مایند دي هغوی کې پرې کردار ته ورسي یعنی هغه چوت کړی شي او هغې ته سزا میلاو شي نو یقینا پاکستان تحریک انصاف ته دا 100% اندازه ده چې کومه ماسټر مایند یا چې کومه په دې وخت کې منصوبه ساز ویل کېږي هغه صرف او صرف عمران خان صاحب ته ویل کېږي نو دا خبره به راځي او په عمران خان صاحب باندې به ودرېږي نو د هغې د وجې نه پاکستان تحریک انصاف په دې باندې خپل رد عمل ورکړی دی دا وخت حالات چې کوم دي دا دومره زیات اسان نه دي حالات ډېر زیات خراب شوي دي خو کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې د دې په حوالې سره چې مزید څونه ډیټیل وي هغه ستاسو مخې ته ږدم د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان